فتنو وخت دی قدرمنو مسلمانانو ورونو ژبې ډېرې بې کنټروله دي دا ژبې سره چې احتیاط ونه کې یقین په الله وکئ جهنم تم برابره وي ځینې خبرې زموږ د مسلمانانو ورونو په ژبه باندې داسې راځي چې هغه خبره که د شریعت چوکاټ ته واچوي سړی پاک له ایمانه ورباندې خارجېږي الله هم دې وساتي یو څو نمونې زه تاسو ته وایم دې دپاره چې ځانونه ترېنه وساتو الله هم دې له هغه خبرو نه وساتي چې الله له موږ نه ناراضی کېږي ډېری ورونه په دې خپلو مجالسو کې چې کله یو بل ته غوسه شي بیا د دین کنځا کوي الله هم دې وساتي ډېر ځوانان په دې کې مبتلا دي دا یو حقیقت دی فورا د دین کنځا کوي ستا دین ستا کلمه ستا مذهب او بیا په دې کې د علماو متفقه فیصله ده چې که دغه ویونکي مقصد هم همدغه دین و په تاویلاتو یې نه پوهېده هغه د دین په معنی څه پوهېږي چې بیا لغوي معنا راواخلي او بیا اصطلاحي معنا د دین څه ده او د ما خو هغه لغوي معنا مقصد و د تا دغه اخلاق دا مې مراد و رښتیا دین خو مې نه و مراد زموږ عام ورونه په دې څه پوهېږي هغې خولې ته چې شیطان دا د دین لفظ ورولي همدغه د اسلام دین یادوي همدغه د اسلام کلمه یادوي د ټول امت اتفاق دی په دې باندې چې که د الله دین ته چا کنځا وکړه په دې سره سړی د ایمان له دایرې نه وځي خدای عز وجل هم دې وساتي او زموږ د احنافو مسلک بیا دا دی که دغه سړي حج کړی و حج اب برباد شو نوی حج به بیا کوي که دی غني وي که څومره نیک اعمال یې ترسره کړي دي دغه نیکو اعمالو ته یې ور پورې که ویې سوځول دغه د الله عز وجل د دین په توهین باندې ده دا ټول برباد کړل که دغه کس څومره جهادونه او قربانۍ کړي دي دې ته یې ور پورې که دا یې وسوځول الله هم دې وساتي زموږ ځینې ورونه په دې باندې مبتلا دي د کفري میډیا او د کفري تبلیغاتو له امله چې د شرعي نظام په ځای باندې د جمهوریت نظام او یا کمونیستي نظامونه او یا د دیموکراسۍ نظامونه دې ته ترجیح ورکوي هغه وایي د اسلامي نظام په ځای باندې دیموکراسي ښه ده ولسواکي ښه ده ګوره د الفاظو ته تاسو پام دی ولسواکي چې د ولس به واک وي اختیارات به د ولس سره وي دغه ټکی خپله د اسلام سره په ټکر کې ټکی دی په اسلامي نظام کې ولسواکي نه وي بلکې واک او اختیارات ټول د الله عز وجل سره وي دا کوم قانون چې تا جوړ کړی د دې قانون به له امیر المؤمنین تر وړکي عسکره د دې قانون مدافعین عسکر دي او د دې قانون خادمین دي دوی خپله خبره په چا نه تحمیلوي د الله قانون در باندې نافظوي ان الحکم الا لله او په ولسواکۍ کې خو په دیموکراسۍ کې خو او په جمهوریتونو کې خو بیا ډېر کرتې جرګې راغوښتل کېږي پرلمان جوړیږي او په دې کې بیا په یو قانون باندې بحث کېږي دا د افغانستان د اساسي قانون یوه ماده وګرځي او که ودې نه ګرځي په اکثریت د رایو باندې بیا دا تصویبیږي او وایي چې بلکل دا قانون سم قانون دی